محترم بعض زمن خويند مندي هغه حقوق زوجیت نه ادا کوي یعنی د خپل خاوند چې کوم حق دی هغه پوره نه ادا کوي چې په دې سره په ځانو باندې د الله جل شانه لعنت وريږي خاوند د خپل خزنه سکون او راحت حاصلي او دا د خزنه د پیدایش مقصد هم دی د خاوند اطاعت لاندې حقوق زوجیت هم راځي چې کوم زنانه د خپل خاوند په خبره لبیک نه وایي دا سه زنانه بارکه د الله نبی فرمایي کله چې خاوند خپل خزه خپل بسترې تر اوبالي د جما یعنی د کوروالي د فاره او خزه انکار وکي او خاوند ته خفه ودشي نو بیا د سحر پورې په دې خزه باندې ملائکه فرشتي لعنت وي خزل فکر د په دې حدیث باندې سوچ وکي چې اسلام کم قدر د خاوند اطاعت فرض کړی دی نو د زنانو د فاره بهتره دادا چې په هر معاملې کې د خاوند خوخه او رضا ته ګوري خپل مزاج د خاوند د مزاج مطابق جوړ کی یاد لرئ د خاوند ناراضگی او خفقان د الله ناراضگی ده د خاوند رضا بستا د فار باعث د سکون وي د خاوند او زنانه د فار ضروری ده چې د یو بل خیال وساتي د خاوند تکلیف ستا د فار تکلیف سبب جوړېدل شي لیکن یاد ساتئ کچرته خاوند د یوې خبره حکم وکي نو فورا ګوره کچرته هغه خبره د شریعت مطابق ده نو بیا یې اومنه او کچرته د شریعت مطابق نه ده نو بیا یې ممنه لکه رسول الله مبارک فرمای لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق د مخلوق خبره به نه منې په هغه وخت کې چې کله خالق خفه کیږي کچرته ستا خاوند ظالم وي نو تعالی په کار دي چې صبر وکي او د هغه ظلم به د هغه د پاره د قیامت پر ورځ د شرم او د حسرت سبب وي اگر که هغه ظلم کوي خو ته د هغه خبره ومنه د هغه ظلم په الله باندې فرېږ دوا نو الله جل شانه د مظلومانو سره دی الله جل شانه به ضرور ستا مدد کوي او ستا د ظلم تپوس به کوي لہذا کچرته زنانه د خپل خاوند سره بهترینه زندگی تیر کی نو یقینا دا باعث د جنت ګرځي او کچرته د خاوند اطاعت ونکي نافرمانی وکي نو دا سبب د دخول جهنم ګرځي الله جل شانه دې په هر خزه کې د خپل خاوند د اطاعت ماده پیدا کی وما علينا